بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ډاکټرز ډسکوري ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ټول ته ښه راغلاست وایو. ګرانو ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، ډاکټرز ډسکوري د قیامت په علایمو باندې د ویډیوګانو یو لړۍ پیل کړې ده چې نننۍ ویډیو هم د دغې سلسلې یا لړۍ یو برخه ده. ګرانو ملګرو، رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت ته نږدې به مسلمانان او عیسایان سره یو ځای کیږي او د یو دریم طاقت په خلاف باندې به جنګیږي. وروسته له هغې به عیسایان دوکه کوي او د مسلمانانو په خلاف به جنګیږي. یعنی نړۍ به یو ځل بیا په دوو لښکرو ویشل کیږي چې یو لښکر به د یو بیرغ لاندې او بل لښکر به د 80 بیرغونو لاندې جنګیږي. نن به موږ په همدغه موضوع باندې بحث کوو چې مسلمانان او عیسایان به ولې او د چا په خلاف سره یو ځای کیږي او بیا به ولې عیسایان د مسلمانانو سره دوکه کوي. څوک به د یو بیرغ لاندې او څوک به د 80 بیرغونو لاندې جنګیږي او د دغه جنگ انجام به څه وي. نو هغه ملګري چې نوي دي او لا تر اوسه زموږ چینل نه دی سبسکرایب کړی، همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ او هم د ټلې په نښان کلیک وکړئ ترڅو د نوو معلوماتي ویډیوګانو نوټیفیکیشن پر وخت ترلاسه کړئ. ګرانو ملګرو، مخکې له دې چې د خپله موضوع تشریح کړو، غواړم چې یو حدیث مبارک له تاسو سره شریک کړم. دغه حدیث مبارک له عوف بن مالک رضی الله عنه څخه روایت شوی دی. دغه حدیث مبارک سند په امام بخاری، ابو داود، ابن ماجه او سنن امام احمد کې شتون لري. عوف بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې د تبوک د غزا پر مهال د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دیدار لپاره ولاړم. دغه وخت رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خپل خیمه کې ناستو. زه د خیمې څخه بهر کې ناستم. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې زه ولیدلم نو ماته یې غږ وکړ چې یا عوف دننه راشه. اصحاب کرام چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د شخصي ژوند یې ډیر زیات قدر او احترام کولو، نو عوف رضی الله عنه پوښتنه وکړه یا رسول الله، خیمې ته ټول را داخل شم او که یوازې د خبرو د اورېدو لپاره خپل سر را داخل کړم؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ټول را داخل شه. عوف رضی الله عنه خیمې ته داخل شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل یا عوف، د نړۍ د ختمېدو یا د قیامت د راتګ څخه مخکې 6 شیان حساب کړه. اول، موتی، زما مرګ، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات کېدل. د دغه خبر په اورېدو سره عوف رضی الله عنه ډیر زیات خفه او غمجن شو، ځکه چې صحابه کرام هیڅکله هم پرته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه د ژوند کولو فکر نه کوو. په روایت کې راځي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو نو په مدینه منوره باندې داسې یو غم راخپور شو چې هیڅ مثال یې په تیر تاریخ کې نه لیدل کېږي. که یو طرف ته په خپله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعثت د قیامت نشانی ده، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی، یعنی له هغه څخه وروسته بل هیڅ یو پیغمبر یا رسول نه راځي. همداراز د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات کېدل هم د قیامت له نشانیو څخه یو ستره نشانی ده، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حیاتی خیر لکم، زما ژوند ستاسو لپاره خیر دی. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات کېدل هم یو د قیامت د نښانیو له سترو نښانیو څخه ده. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم عوف رضی الله عنه فرمایل دویم، فتح بیت المقدس. لومړی یو غمجن خبر ورکړ، نو دوهم ورته زیری ورکړ. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دویمه نښه د قیامت ته فتح بیت المقدس، د بیت المقدس یا جرشلم فتح کېدل. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه زیری د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور خلافت په لومړیو ورځو کې تصدیق او سرته ورسېده، او هغه داسې چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بیت المقدس ته ولاړ. د یهودو او نصاراو سره یې د سولې تړون وکړ، یعنی په بیت المقدس کې هم مسلمانانو شتون درلوده، هم یهودو او هم عیسایانو. خو په مکمل ډول باندې د بیت المقدس فتح کېدل د سلطان صلاح الدین ایوبي په زمانه کې ترسره شو. یعنی سلطان صلاح الدین ایوبي لومړی شخص و چې بیت المقدس یې مکملا د یهودو او عیسایانو څخه خلاص کړ. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عوف رضی الله عنه فرمایل دریم، مرګ چې تاسې به داسې نیسي لکه د ګډانو ناروغي، کقعاص الغنم، د ګډانو ناروغي. د رسول الله صلی دغه وینا هم د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور خلافت کې سرته ورسېده.
چې په شام کې مسلمانانو باندې یو وبا راخپره شوه چې نږدې 40,000 مسلمانانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم عوف رضی الله عنه ته وفرمایل څلورم د مال زیاتوالی، استفاضة المال، مال به دومره زیات شي له تاسو سره چې بیا که یو شخص تاسو 100 دینار ورکوي نو بیا به هم هغه خفوي. د عمر بن عبدالعزیز چې 5م خلیفه په نوم هم یادېږي، د هغه په زمانه کې هیڅ یو داسې مسلمان نه و چې زکات یې اخیستی وي، یعنی د زکات مستحق په مسلمانانو کې نه و. همداراز اوس هم تاسو د عربانو حال وګورئ، هر یو مالدار دی، 100 دینارو ته هیڅوک هم نه ګوري. دا په داسې وخت کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه مسلمانانو ته زیری ورکوي چې د مسلمانانو حال دومره کمزور دی چې د هغوی لپاره 1 دینار هم ډیر څه دی. او د یو داسې وخت زیری ورکوي چې په مسلمانانو او خاص کر په عربانو به داسې وخت راځي چې یو شخص ته تاسو 100 دینار ورکوي نو هغه به بیا هم په هغه باندې خفوي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل 5م فتنه چې داسې فتنه به وي چې د عربانو هیڅ یو کور به نه وي چې دغه فتنه ورته داخله نشي. د ځینې علماو په نزد دا فتنه همغه فتنه وه چې د امام حسن او حسین رضی الله عنهما د وژل کېدو باعث وګرځېده. او یا هم اوسنۍ فتنه یادوي چې عربان د نړۍ تر ټولو عیاش او لوفر خلک ګرځېدلي دي. هر ډوله عیاشي، هر ډول فتنه د هغوی په منځ کې اوس شتون لري. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم عوف رضی الله عنه ته وفرمایل چې 6مه نښه د نړۍ د ختمېدو یا د قیامت د راتګ همدا ده چې بینکم و بین بني الاصفر هدنة، چې ستاسو د مسلمانانو او د عیسیانو تر منځ به یو تړون وي، د سولې یو تړون به وي. له هغه وروسته به دغه عیسیان فیغدرون، دوی به له تاسو سره دوکه وکړي. له دوکې څخه وروسته به بیا دغه عیسیان د 80 غایتون د 80 بیرغونو لاندې پر تاسو باندې حمله کوي او د هر بیرغ لاندې به 12,000 12,000 لښکر وي چې دا ټول 960,000 لښکر کیږي. یعنی لومړی به د مسلمانانو او د عیسیانو ترمنځ یو سوله وي، دغه عیسیان به سوله ماتوي، وعده خلافي به کوي او په مسلمانانو باندې به حمله کوي. په بل روایت کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو داسې وخت به راشي چې مسلمانان او عیسیان به سره د سولې تړون لاسلیک کړي، دوی دواړه به سره یو شي او د یو دریم طاقت په خلاف باندې به وجنګېږي او الله رب العزت به عیسیانو او مسلمانانو ته کامیابی ورکړي. کله چې دغه دواړه ډلې یعنی مسلمانان او عیسیان واپس راګرځي نو په دغه وخت کې به ځینې عیسیان صلیب جګ کړي، د یو غره په سر باندې به جګ کړي او غږ به وکړي چې موږ ته بریا د صلیب راکړې ده، چې په دې سره به مسلمانانو ته غوسه ورشي. هغوی به لاړ شي، صلیب به مات کړي او غږ به وکړي چې موږ ته بریا صلیب نه بلکې الله رب العزت راکړې ده، چې په دې سره به صلیبیان یا عیسیان دغه خبره یو بهانه وګرځوي، په دې سره به تړون مات کړي او په مسلمانانو باندې به حمله وکړي. دغه وخت به مسلمانان د یو بیرغ لاندې وي، خو صلیبیان یا عیسیان به د 80 بیرغونو لاندې جنګیږي او هر بیرغ لاندې به 12,000 عسکر وي. دغلته به ډېر یو خونړی جنګ رامنځته کیږي، خو د الله رب العزت په فضل و کرم سره به بیا هم بریا مؤمنان ترلاسه کوي. ګرانو ملګرو، دا د قیامت راتګ څخه مخکې هغه 6 علایم چې په حدیث مبارک کې ذکر شوي وو چې دلته یو ځل بیا په لنډ ډول تاسو ته ترې یادونه کوو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم عوف رضی الله عنه ته 6 شیان حساب کول یاد کړل چې د قیامت د راتګ څخه مخکې باید دغه 6 شیان حساب کړي. اول موتی، یعنی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفات کېدل، دا په خپله د قیامت یو ستره نشانی ده. دویم فتح بیت المقدس، د بیت المقدس فتح کېدل چې یو ځل د حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې فتح شو، ورپسې بیا سلطان صلاح الدین ایوبی په دور کې فتح شو، اوس له بده مرغه د اسرائیلو په لاس کې، خو ان شاء الله العزیز ډیر ژر به یو ځل بیا د مسلمانانو لاس ته بیت المقدس ورشي. دریم داسې ناروغي چې د مسلمانانو مال او ځاني نقصان به رامنځته کوي چې په هغه کې د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې وبا رامنځته شوله او نږدې 40,000
مسلمانان پکې شهیدان شول. څلورمه نښه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عوف رضی الله عنه ته فرمایلی هغه وا استفاضة المال. استفاضة المال یعنی د مال زیاتوالی. د عربانو سره به مال دومره زیات شي چې که یو شخص تاسو 100 دینار ورکوئ هم هغه به خفه کیږي. نن تاسو د عربانو د مالدارۍ حالت ته کتلی شئ. پنځمه خبره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عوف رضی الله عنه ته فرمایلی وه هغه فتنه، یو داسې فتنه چې د هر عرب کور ته به داخلیږي، د هیڅ یو عرب کور به نه وي چې هغه ترې خلاص شي. د ځینو علماو په نس دا همغه فتنه وه چې په نتیجه کې حضرت امام حسن او حسین رضی الله عنهما شهیدان کړل شول. او د ځینو علماو په نس باندې او د عربانو اوسنۍ حالت ته اشاره ده چې هغوی څومره عیار شوي دي، څومره له دین څخه لرې دي او څومره د دنیا په خوندونو کې ډوب شوي دي. شپږمه خبره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عوف رضی الله عنه ته فرمایلی وه هغه دا ده چې لومړی به مسلمانان او عیسایان سره د یو دریم طاقت په مقابل کې یو ځای کیږي، بیا وروسته به عیسایان د مسلمانانو په خلاف جنګیږي او هغوی به د 80 بیرغونو لاندې وي. مسلمانان به بیا د یو بیرغ لاندې جنګیږي، حال دا چې عیسایان به د 80 بیرغونو لاندې جنګیږي. دا جنګ به کله وي والله اعلم، په دې باندې الله رب العزت ښه پوهیږي. ان شاء الله ډیر ژر به د یو بلې معلوماتي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر بیا دمه په پاک الله سپارم. د الله په امان.